د حج په موقع کې نبی علیه الصلاة والسلام د زښته ډېر خلک راجمع شوي وو. نو په دې ټوله مجمع کې نبی علیه الصلاة والسلام مهمترینه خطبه ورکړه، تاریخي خطبه ده. په دې خطبه کې نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې مهمې خبرې وکړې چې په هغه کې یوه مهمه خبره هغه دا وه چې تاسو له ښځو سره ښه کوئ، استوصوا بالنساء خیرا. دا وایي الله جل جلاله ضعیفه او کمزوري پیدا کړي، نسبت له نارینهو نه د ښځو انرژي کمه وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه ضعیف قشر دا هیر نک په دې مهم مناسبت باندې د حج په موقع باندې حجة الوداع ورته وایي، یعنې د نبی علیه الصلاة والسلام اولین او آخرنی پیغمبر، اولین خو نه خو آخرنی پیغمبر و، خو دغه حج اولین او آخرنی و. مخکې له دې نه نبي علیه الصلاة والسلام هم حج نه و کړی او وروسته له دې هم نبي علیه الصلاة والسلام حج ونه کړ. نو د دې په خاطر باندې نبي علیه الصلاة والسلام ډېرې مهمې خبرې وکړي چې په هغه خبرو کې نبي علیه الصلاة والسلام خلکو ته دا نصیحت وکړه، دا وصیت ورته وکړه چې شاید زه په را روان کال کې بیا له تاسو سره ګورئ ونه اوسېږم، خو ای خلکو تاسې ګوره د دې ښځو سره بد ونه کوئ، په دې ښځو باندې ظلم او زیاتی ونه کوئ، د دې ښځو حقونه ونه خورئ. ښځې زموږ ستاسو د ژوند یوه برخه ده، مهمه برخه ده. موږ تاسو نشو کولی چې له ښځو پرته ژوند وکړو او ښځې هم نشي کولی چې پرته له نارینهو ژوند وکړي. تر څو چې موږ تاسو په دې دنیا کې یو له بل سره ژوند کوو، باید په سمه توګه باندې دا ژوند په مخ باندې بوځو. هیڅ مناسبه نه ده چې موږ تاسو په دغه ضعیف قشر باندې هر وخت غوسې وکړو، هر وخت یې ورټو، هر وخت پرې ظلم وکړو. متاسفانه د ډېرو زیاتو خویندو شکایت راځي، څه ویلی نشي د خپلې حیا د خپل عزت په خاطر باندې، خو دغه نارینه راولاړېږي او په دې بېچارهګیانو باندې د دوی زور بر ده، وهي یم ټکوي یم، اخر تر کومه پورې. د اسلام فایده څه شی ده چې زموږ ستاسو اخلاق برابر نشي، زموږ ستاسو انسانیت جوړ نشي، زموږ ستاسو یعنې د الله جل جلاله او د نبي علیه الصلاة والسلام دغه مبارکې خبرې چې موږ تاسو ونه منو که نه، نو بیا موږ ښه مسلمانان په څه باندې شو؟ ښه مسلمانان خو په هغه وخت کې کېږو چې زموږ ستاسو په عمل کې دا مسلماني راښکاره شي. نو زموږ ټولو ورونو ته دغه د ورورۍ مشوره ده چې خیر تاسو په دې ښځو باندې ظلم او زیاتی مه کوئ. دا الله جل جلاله پیدا کړي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو انسانان یو، دوی هم انسانان دي. خیر ده که ضعیفه دي، خو په هېڅ وخت کې دا حق موږ تاسو ته نه ده حاصل چې بې ځایه په دوی باندې زیاتی وکړو، له دوی سره داسې برخورد وکړو چې الله مه کړه آینده کې دوی د خپل ژوند پورې په تنګ راشي. والله داسې عجیبه قصې دي چې هغه زه تاسو ته ویلی نه شم، که زه ورته وکړم تاسو به هم خفه شئ. بس چې دا په ما باندې تېرېږي دا کفایت کوي. حوادث او قصې د دې نه به زه تاسو نه خبروم، خو دومره به درته ووایم چې لطفا په دې ښځو باندې ظلم او زیاتی مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته دغه خبره کړې ده، هغه زموږ ستاسو استاز ده، هغه زموږ ستاسو پیغمبر ده، زموږ او ستاسو رهنما ده. موږ تاسو هغه پسې روان یو. په خپل ژوند کې په ښځو باندې ظلم او زیاتی نه ده کړی، په دې خپل ژوند کې کومه ښځه یوه ورځ نه ده وهلې، په دې ژوند کې کومه یوه ورځ ښځه نه ده رټلې. موږ تاسو خو هغه پسې روان یو که نه، موږ تاسو په هغه باندې ایمان راوړی ده. نو بیا ولې دا رقم کوو چې په خپل ژوند کې په ښځې راونیسو، وهه او ټکوه او د خره لورې او د سپي لورې د مردک. دا خو یو مسلمان سره ولایکه ښایي، ولایکه له مسلمان سره دا ښایي چې موږ تاسو دا دعوه کړې ده چې موږ پیغمبر پسې روان یو، هسې په نامه پسې روان یو، فقط مو دا اورېدلې ده چې دا زموږ پیغمبر ده پسې روان. نه، په حقیقت کې په صحیح معنا د پسې روان یو او دا تقاضا کوي چې باید موږ تاسو ښځې په کورونو کې ونه رټو، مور و پلار ورته یاد نه کړو، ویې نه وهو او ویې نه ځورو. د الله جل جلاله په خاطر باندې موږ تاسو باید سم مسلمانان شو او د دې ښځو باید موږ تاسو ښه مراعات وکړو او په دوی باندې دا د ژوند حلقه باید موږ تاسو راتنګه نه کړو. زموږ ویډیوګانې الحمدلله له 1000 ویډیوګانو څخه واوښتې. دا د الله جل جلاله خاص فضل ده په موږ باندې. د تاسو ټولو قدرمنو څخه یوه نړۍ مننه، ډېر زیات مننه کوو چې زموږ ویډیوګانې ګورئ او یقین لرو انشاءالله چې تاسو به ترېنه ګټه هم پورته کړې وي. یوه وړه هیله در څخه کوو او هغه دا ده چې مهرباني وکړئ زموږ پیغام لا تر اوسه هم ډېرو خلکو ته نه ده رسېدلی او دا کار د دعوت یوازې په یو تن باندې نه کیږي.
تاسو مهرباني وکړئ دغه ویډیوګانې که چېرته تاسو ګروپونه لرئ په واتساپ کې فامیلي ګروپونه وي صفحې مې وي خپل اکاونټونه مې وي چینلونه مې وي حتی افغانستان کې ګوري ټیک ټاک دومره کار نه کوي او موږ یې نه استعمالو ډېرو زیاتو ځوانانو ته اوس هم په ټیک ټاک کې زموږ پیغام نه ده رسېدلی لطفا زموږ دا ویډیوګانې کټ را کټ کړئ او په خپلو اکاونټونو کې شیر کړئ په خپلو صفحو کې په ټیک ټاک کې واچوئ د دې لپاره انشاءالله چې دا زموږ پیغام تر ډېرو خلکو ورسیږي هم به الله جل جلاله اجر درکوي او هم به انشاءالله تاسو له موږ سره په دې دعوتي کاروان کې شریک یاست مینه او مننه